پرون من حق خبره کوله نن به هم حق خبره کو او زمونږ ضمیر په دې مطمئن دی چې موږ د چا نقصان نه دی کړی نه د اسلام نقصان کو نه د پاکستان نقصان کو نه د یو فرد نقصان کو او چې د چا نقصان هم نه دی کړی او ما سره ظلم کیږي دا شهادت دی او 15مه صدۍ کې شهادت لوی سعادت دی نو په دغه حوالو سره او په دغه حربو سره نه موږ څوک راولی شي نه موږ څوک شاته کولی شي بهر کې د شیخ صاحب د وجلو دپاره هیڅ قسم وجه او دلیل نشته هیڅ جواز نشته دی صرف ظلم شوی دی درنده‌توب شوی دی وحشت شوی دی یو معصوم او پاک وینه چې د قرآن او د سنت نبوي د علومو نه جنم اخیستی و هغه پاکه مقدسه وینه د اشنغر په سیمه باندې توی شوې ده اوس دغې خلکو سره به موږ خبره څه کوو دی خو نه دلیل مني نه د دی سره مذاکرات کیږي نه دی مخې ته راځي چې موږ او دی سره کینو او خبره سره وکړو چې ته ولې دا خلک وژنئ خو بهر کې او خو یو خلک دی دی وخت کې چې زمونږ ګیلي دي مطالبې دي شکوې دي هغه د دې ریاست نه دي چې دی وخت کې چې د عالم کومه وینه تویږي یا شیخ ادریس وینه توی شوه دا خو په یو ځنګل او په صحرا کې نه ده توی شوې دا خو په یو سرزمین بې آیین کې نه ده توی شوې دا خو چېرته په ځنګلاتو کې نه ده توی شوې موږ خو په یو ملک اوسېږو هغه ملک آیین شته هغه ملک قانون شته هغه ملک ځان ته اټمي ملک وایي هغه ملک سره نوې ټیکنالوژي ده دغه ملک سره انټیلیجنس ادارې دي دغه ملک سره سیکورټي ادارې دي دغه ملک سره فوج دی د هغې سره پولیس دي د هغې سره برا خفیه ادارې دي دغه ټولو په منځ کې د اشنغر په سیمه باندې شیخ ادریس وژلی شوی دی او یو شواروس تیر شو او د قاتل پته نه لګیږي بلکې یوازې دغه نه په دې مخکې 20 کاله کې چې څومره علما شهیدان شوي دي د شیخ حسن جان او د شیخ سمیع الحق او داسې نور لوی لوی د علم غرونو وینه توی شوې ده نو هغې قاتلان هم تر اوسه پورې نه ګرفتار شو او نه معلوم شو نو زمونږ ګیله د دغه ریاست نه ده چې یا خو تاسو د علماو په دې وینې تویېدو باندې خوشحاله وئ ځکه د لاپرواهۍ مظاهره کوئ ځکه د غفلت مظاهره کوئ او یا خدا ده چې تاسو کمزوري وئ د خپلې کمزورۍ اعتراف وکئ یا په دې عمل کې شریک وئ یو خبره خو کلیر کوي موږ ته چې یا موږ بې بس یو یا ستاسو په وینه باندې موږ خوشحاله یو قاتل وینو چې تا وژنې خو زه لاس نه وراچوم پرېږده چې تا مړ کړي یا پکې زه شریک یم یو وضاحت موږ ته وکئ دا درې واړه خبرې دی تر اوسه پورې نه مني نه خپله کمزوري مني نه خپله لاپرواهي مني او نه په دې عمل کې خپل شراکت مني او وینه تویږي او بس تر اوسه پورې د قاتل پته نه لګیږي نو نن زمونږ په دا ټوله صوبه کې احتجاج دی او زمونږ یو مطالبه ده چې مونږ د علماو د قتل دا کومه سلسله شروع ده او په شیخ ادریس باندې دا سلسله راغله موږ په دې ځای باندې دا سلسله نوره رکول غواړو موږ د حکومت سره د ریاست سره اوس کلیر او صفا خبرې کول غواړو چې یا علماو ته په دې خاوره امن ورکه او تحفظ ورکه یا علماو ته اجازت ورکه چې هغه د پاکستان نه سایډ ته شي ځکه چې علما دغې ته مجبورول کیږي خو موږ دا خبره واضحه کوو چې که پاکستان نن د دنیا په نقشه موجود دی پاکستان نن واحد ملک دی چې جغرافیایي طور سره په ده کې وحدت دی مات شوی نه دی ټوټې شوی نه دی دا صرف د علماو وجه ده دا صرف د شیخ ادریس غوندې او د مولانا فضل الرحمن غوندې د داسې سنجیده او مدبرو خلکو سوچ دی چې هغه پاکستان ماتولو ته نه پرېږدي ګنې دلته د جذباتو یو لوی لهر روان دی که علما او سنجیده خلک 2 منټه دپاره تا شاته کړه پاکستان خپل وجود برقرار نشي ساتلی پاکستان خپل وحدت برقرار نشي ساتلی پاکستان خپل سالمیت به برقرار نشي ساتلی مشاته کوه علما موجنه علما د علماو د وینې تویېدو باندې غفلت او لاپرواهي مه کوه نو موږ په دغې حوالې سره نن مطالبه کوو چې دا مسله په دې ځای ختمول دي
د علماو قاتلان په ګوته کول دي نور د صبر پیمانه لبره شوې ده کله چې شیخ حسن جان نشتا شیخ سمیع الحق نشتا شیخ ادریس نشتا د عبدالرشید وجود هم ضروري نه دی د بل وجود هم ضروري نه دی موږ د ټول هم نه یو نو لہذا نور هغه خبرې نشته چې موږ به روایتي احتجاجونه کوو موږ به روایتي پریس کانفرنس کوو موږ دا جنگ زموږ په دا ټوله صوبه کې دننه شروع دی یو حتمي نتیجې ته به رسو او په هغه ختمي نتیجه باندې به دا زموږ چې کوم تحریک دننه شروع شو دا پای تکمیل ته رسو مشران به حکم کوي او چې د مشرانو څه حکمي د هغې په تعمیل کې به د باجول جمعیت د پاټا جمعیت بلکې ټول عوام ان شاء الله زموږ سره ودرېږي او د بدامنۍ چې کوم لهر دی د دې د خاتمې دپاره به منتوړ کوشش او د دې به یو نتیجه خیز هغه ثمره چې کومه ده هغه مخې ته راوړو